خو به هر صورت په واده کې مالداري پرته ده. دا امام الانبیاء وایي نبی علیہ السلام چې خبره وکړي به خبره وکړي، بس هغې کې به نکتې نه لټوي. نو چې نبی علیہ السلام وایي فلیتزوج نکاح، د نکاح به څه فایدې وشي؟ د نکاح د فایدو نه خبر یې فإنه أغض للبصر، دا د ځوانانو نظرونه ښکته کوي، دا د موبایلو شیشې پاک کوي، دا سترګو زنانو ته به دا سترګې بیا نه اوچتېږي، موبایل کې به ډرامې نه ګوري، فلمونه به نه ګوري. چې واده دې وکړو أغض للبصر، د ده به سترګې ښکته شي، سترګې به یې بړې شي. دا امام الانبیاء وایي دا په حج نه کته کېږي، دا په علم نه کته کېږي، دا په تبلیغ کې نه کته کېږي، دا په عمره کې نه کته کېږي. فإنه أغض للبصر. امام الانبیاء فرمایي د سترګو د ښکته کولو نسخه چې دا هغه نکاح ده. بس نکاح وکړه چې د بچي نظر دې ښکته شي. فإنه أغض للبصر، سترګې به یې ښکته شي او حیا به پیدا شي. حیا. ما ته یو کس ټلیفون وکړ، ما له د شپې خوب نه راځي. ما ته ویل تا له څه وظیفه درته معلومه ده؟ ما ورته ویل واده دې کړی؟ ویل نه. مې پلار ته دې ووایه چې واده دې وکړي. وایي ته رښتیا وایې مفتي صاحب؟ مې بلکل. د بل ورځې پلار را سره په ټلیفون میله وکړو، هغه ما ته ویل دته تا دا ویلي؟ مې بلکل ما ویلي. اوس هم ته دله واده وکړه؟ وایي ښه صحیح ده. اوس ما ته پته نه وه، زه داسې د واده پروګرام و کلي ته تقریر لتلم، هلته مې تقریر کو، جدا قیصه مې پکې وکړله چې داسې کس ما اوس هغه اخ د کلي و، لکه خو ما ته خو پته نه لګېده، ما خو د کلي تپوس نه و کړی. نو ما ته یو کس ټلیفون کړی چې څنګه مې تقریر ختم کړو، هغې لږ راته ویل دا زه وم، دا مخې ته چې دی ناست و دا مې پلار مخې ته مې درته کښېنولې چې اوس مې ساسه وچل، دغه مې پلار ویې زه یې زویم، دغه شان راپاڅېد ما ته یې ویل دا مې دې تا ته مخې ته کښېنولی و چې په ده لږ اثر وشي چې ما له واده و. فإنه أغض للبصر.